السلام علیکم دوستانو. خلکو ویلي چې جهانګیر خان مړ شوی دی، خو نه هغه نه دی مړ شوی. د دې حقیقت په ویډیو کې وګورئ. عزتمندو خلکو ویل چې جهانګیر خان مړ شوی دی. دا خلکو ډیره مشوره کړې وه او دا خبره شیر کړې وه چې جهانګیر خان مړ شوی دی، خو نه هغه ته د زړه دوره یعنی هارت اټیک ورته شوی او خلکو ویل چې دا به ډاکټرانو ویل چې دا به په 2 ورځو کې دننه ټیک شي. دا خلکو هسې خوره کړې وه چې جهانګیر خان مړ شوی دی، خو نه هغه نه دی مړ. هغه ته بیماري د زړه دوره ورته لګېدلې ده او دا خبره خلکو شیر کړې وه چې جهانګیر خان مړ شوی دی. نه هغه نه دی مړ، هغه رحمان هسپتال کې پروت دی او د زړه دوره ورته شوې ده. ډاکټرانو ویلي چې دا به روغ شي په 2 ورځو کې. دوی چې کوم مینوال دي هغه هم ورپسې ډېر زیات خفه دي چې خلکو ویل چې جهانګیر خان مړ شوی دی، خو نه د خلکو هسې شیر کړې ده. د دوی چې کوم مینوال دي هغوی ته ما په دې ویډیو کې ویل چې جهانګیر خان نه دی مړ. هغه ډاکټرانو ویلي دي چې په 2 ورځو کې به دننه ټیک شي. ما خلکو سره رابطه هم کړې ده چې جهانګیر خان مړ دی، خو نه ډېرو خلکو ویلي دي چې نه جهانګیر خان نه دی مړ. جهانګیر خان په هسپتال کې پروت دی، روغ جوړ دی، دومره بیمار نه دی. بس په ډاکټرانو ویلي دي چې په 2 ورځو کې به ټیک شي. جهانګیر خان خپل هم ویلي دي په ویډیو کې به بله ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې هغه خپل هم ویلي دي چې زه به ټیک ټاک یم، زه مړ نه یم. خلکو هسې زما دا خبر رسولی دی خلکو ته. نو جهانګیر خان نه دی مړ. د چا چې دا ویډیو خوښه شوې نو روشنی کلیک چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه به وي.